یو افغان پلاستیکي اجاره متخصص په 2 میاشتو کې له پیسو پرته 115 عملیاتونه کړي. سلام ستړي مشئ زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلی. عامه روغتیا وزارت د پلاستیکي اجاره متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور فعالیتونه چې له نږدې 2 میاشتو کې را په دې خوا له ترکیې هیواد څخه راستون شوی او کابل، کندوز، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې له پیسو پرته 115 بېلابېل عملیاتونه ترسره کړي وستایه. دغه راز د یاد وزارت مالیه او ادارې مرستیال له ټولو هغو ډاکټرانو چې له هیواد څخه بهر دي غوښتنه یې کړې چې تر څو خپل هیواد ته راستانه شي. مننه چې له موږ سره وئ. که زموږ ویډیو مو خوښ شوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.